ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني د افغانستان د بېوزلۍ په اړه غږېدلی او افغان ولس ته هم ډېر خواشینی یم. ښاغلي غني ویلي دي افغان ولس باید په داسې حال کې ما هیڅکله هم نه وی لیدلی او له طالبانو غوښتنه کوم چې له دغه ناوړه حالات یې باید تاسو وباسئ. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني وایي په داسې حال کې چې زموږ نیمایي وګړي بېوزله او له درې یوه برخه یې په ورځ کې د 2 یا 3 ډوډۍ د اخیستلو وس نه لري، د فقر له منځه وړل او تر هغه وړاندې د غذایي خوندیتوب رامنځته کول باید زموږ مهم لومړیتوب وي. ښاغلي غني د ژوند لارې په نامه د پودکاسټونو په نوبتي 5مه خپرونه کې چې د پوښتنو او ځوابونو په بڼه وړاندې کیږي دا ځل په افغانستان کې د بېوزلۍ موضوع غږېدلی دی. د هغه په وینا په کورنیو او بهرنیو ادارو کې د کاري امکاناتو په لګېدو او په تیره پر میرمنو د کاري بندیز په لګېدو د کورنیو عواید په تیرو 2 کلو کې سخت لوېدلی او ډېر خلکو یې د خپلو اوږدو کلونو زیرمې او سمپاوي هم نږدې خلاص کړی دی. له همدې امله له یوې خوا د بېوزلۍ او فقیرانو لیکې پراخیږي او له بلې خوا د هغه کسانو شمېر ډېریږي چې په جرمي او شبکه‌یي اقتصاد کې د ګډون له لارې بې حساب او غیر قانوني شتمني ټولوي. ښاغلي غني ویل د هغه خلک چې په جرمي او شبکه اقتصادي کې اخته دي ډېرې لویې پانګې درلودې او لا په دې حال کې دي او دې وضعیت کې دي چې د دوی پانګې ډېرې شي. اما اکثریت ولس چې په دې 2 نورو یو رسمي او عرفي اقتصادونو کې دي او د هغوی وضع بده وضع ده، د تشویش وړ وضع ده او که جدي توجه ورته ونه شي الله مکړه ورځ به یې بدتر شي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر د الله په امان تر بیا ښې چارې.